يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د سوره حجرات یو آیات تلاوت کړي. دی آیات کې الله تعالی د مسلمانانو د پاره د اسلامی دین یو څه اصول بیان کړي دي چې د هغه اصول پر بنیاد باندې الله تعالی د دین د نور ادیانو سره ممتاز او جلا ګرځولای دی. د هغه اصول پر بنیاد باندې الله تعالی د دین ته پر نور ادیانو باندې فضیلت ورکړی دی. کچېرې مسلمانان په خپل مابین کې د هغه اصول رعایتو کې او مسلمانان په خپل مابین کې د هغه اصول لحاظو کی او زندگی پر اغه اصول باندې تیر کی، بیا چې د مسلمانانو په مابین کې څومره فتنې راځي او د مسلمانانو په مابین کې څومره نفرتونه او بغضونه راځي او د مسلمانانو په مابین کې څومره ستړي حالات راځي، الله تعالی به در ډېره حده پورې مسلمان قوم د هغه فتنو څخه محفوظه کی. زه ستاسو په حضور کې د قرآن کریم د هغه آیات یو ځل ترجمه کوم او دا غي سورسته بیا دا غي لږ وضاحت او تشریح کوم. الله تعالی انسانانو ته خطاب کوي، یا ایها الناس. خطاب صرف مسلمانانو ته نه دی، الله تعالی خبره مسلمانانو ته نه کوي بلکې ټول انسانیت الله تعالی در دې خطاب او خبره لاندې کوي. ورته یا ایها الناس، ای انسانانو، انا خلقناکم من ذکر و انثى، موږ تاسو د یو نارینه او د یو زنانې څخه پیدا کړی یاست. ستاسو د ټول نسل پیدایش دا د یو نارینه څخه سوی دی چې دا غي نوم حضرت آدم علیه السلام دی. ستاسو د ټول نسل پیدایش د یوې زنانې څخه سوی دی چې دا غي نوم حضرت حوا علیه السلام دی. نو انسانیت ته تاسو د یو فلار او د یو مور زامن او اولاد بلل کیږئ. وجعلناکم شعوبا وقبائل، چې کله د دې سلام دی رالس نو بیا ما ستاسو په مابین کې قبیلې جوړې کې قومونه رالو او شعوب راله او خاندانونه رالو او کورنۍ راله چې دا فلان کې قوم قبیله ده، دا فلان قوم قبیله ده، دا فلان خاندان او کورنۍ دي او دا د فلان خاندان او کورنۍ دي. نو بیا وروسته ستاسو په مابین کې قومیتونه رالو، قبیلې سوي، قومونه سو، خاندانونه او کورونه سو. لیکن کومې قبیلې او خاندانونه چې ستاسو په مابین کې الله وایي موږ جوړ کړل، دا د دې لپاره نه چې دا قبیله پر دې قبیله فضیلت لري، دا قوم پر دې قوم باندې افضل دی او دا خاندان پر دې خاندان باندې څه فوقیت او پورتوالی لري. د دې لپاره نه ده جوړه سوې، د څه دپاره جوړه سوه؟ الله تعالی وایي لتعارفو، چې ستاسو په خپل مابین کې تعارف او شناخت سره اوسي، چې تاسو یو د بل سره امتیاز او جلاوالی وکړئ او په خپل مابین کې یو د بل سره تعارف او شناخت وکړئ او یو د بل سره په ښه طریقه پیژندګلونه وکړئ. د دې زه تاسو ته یو مثال پیښوم. لکه یو دوه درې کسان دي، د هغې ټولو نوم عبدالله دی، د دې سړي نوم هم عبدالله دی، د دې نوم هم عبدالله دی، د دې نوم هم عبدالله دی. لیکن چې اوس کله ته د یو عبدالله نوم واخلې نو انسانیت په تشویش کې دی چې کوم عبدالله دی. نو الله تعالی د دې سره خپل قوم او قبیله جوړه کړې دی چې دا عبدالله ترکی دی، او د دې سره خپل قوم او قبیله ده چې دا عبدالله عربي دی، او د دې سره خپل قوم او قبیله مرګري ده چې دا عبدالله عجمي دی. نو الله تعالی وایي چې ما ستاسو په مابین کې قومیتونه او قبیلې چې جوړې کړي دي کې زما مقصد دا و لتعارفو، چې تاسو ته پیژندګلونه اسانه سي او تاسو په خپل مابین کې یو د بل سره په اسانه باندې شناخت او پیژندګلونه سره وکړئ. د دې لپاره نه ده چې دا قوم او قبیله پر دې باندې افضله ده او دا قوم او قبیله پر دې باندې عزتمنه ده. نه، الله تعالی وایي عزت معیار هغه قوم او قبیله نه ده، د عزت معیار هغه کور او خاندان نه دی، د عزت معیار هغه څه شعب نه دي او څه قبایل نه دي، بلکې د عزت معیار الله تعالی وایي زما حضور کې یو شی دی، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې تاسو کې کم سړی تقوادار سو هغه زما حضور کې عزتمن بلل کیږي. هغه که د عربو سره تعلق لري، که د عجمو سره تعلق لري، هغه که پرنګ باندې تور دی، که پرنګ باندې سپین دی، هغه که پرنګ باندې سور دی، که پرنګ باندې غنم رنګ دی، چې کم سړی عزتمن سلو، چې کم سړی تقوادار سو هغه زما په حضور کې د عزت معیار ته ورسېدی.
عزت د قوم سره تعلق نه لري، د قبیلې سره تعلق نه لري، د رنګ سره تعلق نه لري، د علاقې سره تعلق نه لري او د ژبې سره تعلق نه لري، د یو قبیلې سره تعلق نه لري، بلکې الله تعالی وایي د عزت معیار زما حضور کې دا دی چې سړی تقوادار وي. بس که مالدار دی که مسکین دی او که تور دی که سپین دی او که عرب دی که عجم دی، چې کوم سړی زندگی پر تقوا تېره کړه، الله تعالی وایي زما حضور کې د عزت او د فضیلت مالک هغه انسان دی. نن زموږ په معاشره کې یو محاوره او یو ترتیب جوړ دی، د انسانانو دماغونه دي، د انسانانو فکرونه دي. نن زموږ په فکر کې دا خبره راغلی ده چې د عزت معیار په دنیا کې مال او دولت دی، چې د کم چا سره مال او دولت ورسره دی هغه عزتمند دی، چې د کم چا سره نسته ورسره هغه د عزت مالک نه دی. دا زما د عقل فیصله ده، ورنه د شریعت فیصله خو الله تعالی هغه بیان کړې ده چې د عزت معیار تقوا او پرهیز دی بس. لیکن ما د هغې په مقابل کې یو مفکوره جوړه کړې ده. زه دا وایم چې د عزت معیار دا حکومت او سلطنت دی، چې د چا سره حکومت او سلطنت ورسره نو هغې عزتمند دی، او چې د چا سره حکومت او سلطنت نو ورسره هغه عزتمند نه دی. او زما مفکوره دا ده چې د عزت معیار قومیت او عصبیت دی، چې څوک د دې قوم سره تعلق لري نو هغې عزتمند دی، او که د دې قوم سره تعلق لري هغه عزت نه لري. نو زه وایم چې دا زما استاد د عقل کمپیوټر او مفکوره ډېره غلطه راځي، ځکه دا د شریعت سره د الله تعالی د معیار سره مکمل په ټکر کې راځي. که چیرې د عزت معیار د انسان په دماغ کې دا راسي چې قوم او قبیله ده، چې د دې سړي قوم او قبیله ډېره لوړه ده نو ځکه دا عزتمند دی، نو بیا خو یو طرف ته ابولهب دی د پیغمبر علیه السلام اکا دی، د قریشو په اشرافو کې دی، او د دې په مقابل کې حضرت بلال حبشي دی، نو بیا به یو سړی ابولهب در بلال حبشي ډېر عزتمند بولي، او زه هم نعوذ بالله دا مفکوره سړی د ایمان خلاصوي. که چیرې د عزت معیار په دنیا کې مال او دولت، چې یو سړي سره مال او دولت ډېر ورسره دی هغه عزتمند دی، نو بیا خو قارون ته الله تعالی دومره مال او دولت ورکړی دی چې د هغې د خزانو کیلې او چابۍ د هغې دپاره بسته قافلې روانې دي. او د دې په مقابل کې حضرت موسی علیه السلام په ټوله زندگی کې یو لنګ لري چې د بدن ستر په ونی کوي. نو بیا خو به هغه سړی حضرت موسی علیه السلام د قارون په مقابل کې بې عزته بولي او قارون به عزتمند بولي. او زه دا وایم چې دا هغه مفکوره ده چې سړی د ایمان لرې کوي. که چیرې د عزت معیار حکومت و منصب سي نو بیا خو فرعون پر داسې حکومت باندې ناست دی، پر داسې تخت باندې ناست دی چې د هغې ټوله بدن په سونه او په سرو زرو کې پیچلی دی، او چې پر کوم تخت باندې ناست دی دی د ځانه سره دا دعوه هم کوي الیس لی ملک مصر، ایا د مصر ټوله حکومت زما په لاس کې دی، وهذه الانهار تجري من تحتي، او زما در محل لاندې څومره عظیم نهرونه دي، څومره مې حکومت و منصب دی. لیکن د موسی علیه السلام یو لنګ دی چې کله خیرن سي لیرې ولاړ سي یو ځای پر چینه باندې مینځي، او بیا موسی علیه السلام لس ناست دي چې کله هغه وچ سي پر بدن یې وپیچي دوباره راځي د فرعون مقابله کې دریږي. نو که د عزت معیار منصب و حکومت سي نو بیا خو به فرعون زموږ په عقیده کې در موسی علیه السلام عزتمند بلل کېږي. او نعوذ بالله ما درته ویل دا هغه مفکوره ده چې سړی د ایمان خلاصوي. نو قرآن کریم کې الله تعالی دا اصول بیانوي چې د انسانیت په مابین کې د عزت معیار دا تقوا ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د عزت معیار مال و دولت نه دی، د عزت معیار قوم و قبیل نه دی، د عزت معیار منصب و حکومت نه دی. زموږ د امت کې د ټول امت غوره انسانان دا صحابه تیر او صحابه کرام هغه بهترین انسانان چې د الله تعالی د طرفه په دنیا کې د جنت زیری ور باندې کېدل. الله تعالی د طرفه دوی ته سلامونه راتلل د عرش. او الله تعالی قرآن کریم کې د دوی متعلق دا اعلان کوي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی به د دوی سره راضي دي، به د الله تعالی سره راضي. لیکن صحابه کرامو کې کم حالت کم زندگی و. پیغمبر علیه السلام باندې په لمانځه کې ولاړو، د پیغمبر علیه السلام وروسته به په صف کې ولاړو، چې کله به پیغمبر علیه السلام سلام وګرځاوه هغې به ټول پړ مخې د لوږې سبزار سوي. حالانکه هغې داسې مضبوطه خلک وو چې ټوله ورځ به د هغې 15 سیره اوسپنه د ډال په شکل باندې په لاس کې وه، او 8 کیلو اوسپنه به د زغرې په شکل پر بدن باندې وله، او 6 کیلو اوسپنه به د تورې په شکل په لاس کې وله، او د سهاره سبا میدان جنگ ته ورشوه او در ماښامه پورې بچلی دی.
یو طرف ته دومره مضبوطه انسانان، لیکن د هغې په مقابل کې په مالی حیثیت د هغې هغه حالت امولو چې کله به پیغمبر علیه السلام سلام په ګرځاوی هغې به د لوږې سره ټوله پوړ مخې غوځار سوي او بیا به پیغمبر علیه الصلاة وسلام راپورته کول او هغې ته به یې تسلي ورکوله، هغې ته به ویل چې ستاسو دپاره الله تعالی په جنت کې نعمتونه څومره تیار کړي دي او جنت کې الله تعالی تاسو ته څومره عزت درکوي او پر دې صبر او پر دې په قول وژه باندې الله تعالی په جنت کې تاسو ته کوم عزتونه او انعامات درکوي، دا به اوس هم پر ځان باندې ډېر لږ وبولئ او دا به وایي چې کاش یو څه نور تکلیف لره باندې تېر سوی، ځکه چې کوم خلک په جنت کې د دې جنتیانو نعمتونه وویني چې پر هغې باندې کم تکلیفونه او مشکلات رالو د هغې په خاطر چې الله تعالی د هغې کم عزت او اعزاز کوي، نو هغې به دا تمنا کوي یود لو ان جلودهم قد قرزت بالمقاریض، دی به دا تمنا کوي کاش په دنیا کې زموږ بدنونه په غچانو غچې سوي وای، خو دغه عزتونه دغه منصبونه نن زموږ په نصیب وای. نو عزت که الله تعالی انسان ته ورکوي هغه پر تقوا باندې ورکوي، هغه پر دین باندې ورکوي، هغه د دین پر خدماتو باندې ورکوي، هغه د دین د احکامو د عمل کولو په خاطر الله تعالی بندگانو ته عزت ورکوي او د دې عزت د محل او د دې عزت د اظهار موقع الله تعالی د قیامت میدان ګرځولی دی، دا به د قیامت په میدان کې معلومیږي چې عزتمند څوک دي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام ته فانتظر انهم منتظرون، ای پیغمبره تم د قیامت د میدان انتظار کوه، دیم د قیامت د میدان انتظار کوي او د قیامت په میدان کې به بیا دا درک ولګېږي چې عزتمند څوک دي او بې عزته څوک دي. چې کله د قیامت په میدان جوړ شي او حدیث شریف کې راځي الله تعالی به دا اعلان کوي این الفقهاء این الائمه این المؤذنون، علما چیرې دي چې هغې ټوله زندگی د دین په خدمت کې تېره کړه، امامان چیرې دي چې هغې ټوله زندگی د قوم امامت او رهنمایي وکړه، مؤذنین چیرې دي چې هغې ټوله زندگی انسانیت د دین طرف ته د اذان په شکل باندې راوالی. چې کله دا درې طبقې د قیامت په میدان کې مخ ته راوځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطولهم اعناقا یوم القیامه، د قیامت په میدان کې به د دې غاړې د ټولو اهل قیامت سجي کې ولاړي، یعنی دا معنا چې د قیامت په میدان کې به د دې ډېر جلا او ډېر ممتاز حیثیت شي. چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اذان فضیلت بیانوي، حضرت عمر رضی الله عنه ته د الله رسوله د دې خو دا معنا چې ستاسو وروسته به موږ د اذان پر کولو باندې تورې سره راغلو، یو به دا وایي چې اذان زه کوم، دویم به دا وایي چې اذان زه کوم او زموږ په مابین کې به پر دې باندې جګړې راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته عمره زما امت کې داسې طبقه او داسې حالات را روان دي چې په معاشره کې د دوی په عقیده کې په څومره کښته درجه کې دوی به اذان په هغه چا باندې کوي. د عربو کې قادسیه کې غالبا مؤذن زخمی نو عربو په خپل مابین کې تورې سره راواخیستلې د اذان پر مقابله، یو وایي اذان زما دی بل وایي زما دی. حضرت سعد رضی الله عنه د دې په مابین کې اخر قرآن دازي وکړه چې د کوم چا نوم راوخاته بیا به هغې قبیلې ته اذان ورسپارل کېدی، ځکه چې کله د قیامت ورځ راسي نو الله تعالی به اعلان کوي علما چیرې دي، امامان چیرې دي، مؤذنین چیرې دي، او الله تعالی به په ټوله اهل قیامت کې د هغې غاړې جګې ساتي او د الله تعالی د عرش لاندې به د نور منبرونه نه پراته او دا ډلې به د نور پر منبرو باندې ناستي. دا عزت دی چې کم تجاران دي، چې کم مالداران دي، چې کم راحتمن انسانان زندگی په دنیا کې په راحت کې تېره کړې ده، پر هغې باندې به د قیامت د حساب د ګرانوالي او د سختۍ ترتیب روان. الله تعالی به انسانانو ته انکم جعلتم نسبا وجعلت نسب، انسانانو تاسو هم ځان له یو نسبنامه په دنیا کې مقرره کړې وه او زما هم یو نسبنامه وه. ما دا ویل چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، زما حضور کې چې تاسو کې کم یو تقوادار دی هغه په تاسو کې ټولو کې عزتمن انسان دی، ولکنکم ابیتم، تاسو به زما خبره په دنیا کې نه منله. دی به ویل ان فلان ابن فلان، پلانکی د پلانکی زوی چونکې ډیر مال و دولت لري نو ځکه عزتمند دی، پلانکی د پلانکی زوی چونکې ډیر منصب و حکومت لري نو ځکه عزتمند دی. الله تعالی ورته الیوم ارفع نسبی و ازع نسبکم، نن زما نسبنامه ډیره پورته ده او ستاسو نسبنامه ډیره کښته ده. چې ما د عزت معیار د کم چا متعلق بیان کړی و هغه نن د نور پر منبرونو ناست دي، چې تاسو کم خلک عزتمن بلل هغې نن د حساب و کتاب په دورانیه کې په خپلو خولونو کې غرق دي. الله تعالی به هلته هم دا نارې کې این المتقون، متقیان چیرې دي؟ نو الله تعالی د دین اصول انسانانو ته دې آیات کې ښکاره کوي چې د عزت معیار په انسانیت کې په مسلمانانو کې هغه دا دی چې کم څوک د تقوا مالک،
چې کم څوک د فرهیز مالک چې کم چا زندگی په تقوا او په پرهیز کې تیر کړه د هر قوم سره تعلق دی د هر قبیله سره تعلق دی د هر ژبې سره تعلق دی د هر علاقې سره تعلق دی الله تعالی وایي زما حضور کې عزتمن انسان هغه بلل کیږي دی آیات کې الله تعالی د دوه خبرو اشاره کوي دوه نقطو ته اشاره کوي یو نقطه د انسانیت او مخته د هدایت په شکل باندې دا اجدي یو سړی به د قومیت په خاطر د علاقائیت په خاطر د لسانیت او د ژبې په خاطر باندې پر بل چا باندې فضیلت نه پیدا کوي د یو سړي به دا عقیده نه جوړېږي چې زما قوم پلانکی دی او دا ډېر لوړ قوم دی او د قوم پلانکی دی دا ډېر ښکته قوم دی نو زه در د عزتمن یم یا زه عرب یم زما ژبه عربي ده او د عجم دی د ژبه عجمي ده نو په دې خاطر زما عزت ور باندې ډېر دی یا په دې خاطر چې زه د دې علاقې سره تعلق لرم او د دې علاقې سره تعلق لري زه د دې وطن باشنده سړی یم او د دې وطن له مهاجر راغلی دی زه په دې کلي کې خپل مکان کې اوسېږم دی د کرایې په مکان کې اوسېږي نو الله تعالی ورته وایي چې دا خبرې د عزت معیار نه دی د دې په خاطر به تاسو یو پر بل باندې عزتمند ځان نه بولئ بلکې دا خبرې ټولې که قومیت دی که قبایلیت دی دا ټولې صرف د تعارف در حده پورې دي لکه د یو سړي سره د ملک نوم لګېږي پلانکی پاکستانی دی او پلانکی افغانی دی پلانکی ترکی دی پلانکی فلان دی لکه دا امور د انسان د پاره صرف اور صرف د تعارف در حد پورې کار کوي د هغه رقم دغه قومیت دغه قبایلیت او دغه علاقایت دام د انسان په زندگی کې صرف د تعارف در حد پورې کار کوي او په دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو ډېرې لوی فتنې سدباب وکړي تیرو دورونو کې داسې و چې چا به د قومیت پر بنیاد باندې یو پر بل افضل ځان باله نو ځکه د هغې افضلیت په نتیجه کې به یو د بله څه نفرت راتلی او هغه نفرت به عام طور د نزاع او د فساد ذریعه وله چا به د لسانیت او د ژبې پر بنیاد باندې پر بل چا باندې ځان افضله بالی نو هغې به د نفرت ذریعه وه او د هغې نفرت څه به همیشه په معاشره کې فساد او چا به د علاقایت پر بنیاد باندې چې زه د پلانکی علاقې یم دی د پلانکی علاقې دی په دې خاطر به ځان پر بل چا باندې افضله بالی او د هغې افضلیت په درجه کې به د دوی په مابین کې نفرت پیدا کېدی او هغه نفرت به همیشه په معاشره کې د فساد او د فتنو جوړېدلو ذریعه وله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قرآن کریم آیات بیان کړي ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې د ټولو څخه اکرم انسان هغه دی چې هغې کې تقوادار دی د عزت معیار تقوا ده د عزت معیار قبائلیت قومیت لسانیت دا شان د عزت معیار نه په دې باندې یو سړی پر بل باندې عزتمن ګرځي نه په دې باندې یو سړی در بل افضله ګرځي تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عربو معاشرې ته راغلی او د عربو په معاشره کې په جاهلیت کې یو تصور ولو او زه خو در ډېره دا وایم چې د هغې تصور جړ او بنیاد روزه پورې په هغې غریبانو کې پاته هغې تصور په خلکو کې دا ولو چې د عربیت پر بنیاد باندې دی خپل ځان ته د عزت په نظر باندې کتل او چې کم څوک به په قوم کې د عرب سره تعلق عربیت سره به تعلق نو هغې ته به په سپک نظر کتل چې کم چا به د عرب د قوم سره تعلق و هغې به د ځان قریب بالی هغې به خپل مجلس ته پرېښوی د هغې سره به دوستي کوله او د هغې سره به عام طور تعلق ساتئ او چې د کم چا به د عربو سره تعلق نه و هغې ته به په سپک نظر کتل د هغې سره به دوستي نه کوله د هغې سره به تعلق ساتلو ته تیار او دا په هغې کې یو تصور راغلی او دا تصور تر ډېره حده په دوی کې روان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه معاشرې ته رالی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عملا او قولا د دغه تصور دستی تردید وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی دا ویل چې لا فضل لعرب علی عجم یو عرب پر عجم باندې یو ذره فضیلت نه لري ولا لاسود ولا لابیض علی الاسود نه یو سپین رنګ سپین پوستی پر تور پوستی باندې فضیلت لري وانما كلكم من آدم وآدم من تراب تاسو ټول د یو پلار اولاد یاست چې آدم علیه السلام دی او آدم علیه السلام الله د خاورو څخه پیدا کړی دی نو تاسو د ټولو بنیاد د یو رقم خاورو څخه دی بس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عربو د دغه عقیدې د عربو د دغه تصور د عربو د دغه فکر عملا پیغمبر علیه السلام په قول باندې د دې سخت تردید وکړي او عملا هم د دې تردید وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې د عربو ډېر غټ سرداران موجود ابو جهل موجود و امیہ ابن خلف موجود و ابو لهب موجود دا ټول د عربو ډېر غټ عزتمن سرداران
لیکن د دې په مقابل کې یو غلام دی په رنګ باندې تک تور حضرت بلال حبشي هغې آزاد لا نه دی د امیه ابن خلف غلام دی لیکن چې کله الله تعالی په اسلام باندې مشرف کړي هغې د شهادت او د توحید د کلمې ورد وکړي او هغې باندې تصدیق او ایمان راوړی نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت بلال حبشي ته د عربو پر ټولو سردارانو فضیلت ورکوي. بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت بلال حبشي د ځان هم رکابه جوړ کړی و چې کم طرف ته بتلی پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي به د پیغمبر علیه السلام سره او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت بلال حبشي انتخاب د اذان دپاره وکړي چې د دین اسلام اولنی اذان او د اذان د ابتدا د دې شرافت الله تعالی د حضرت بلال حبشي په برخه باندې کړي. نو ما درته ویل یو طرف ته د عربو سرداران دي او بل طرف ته حضرت بلال حبشي چې حبش دی لیکن پیغمبر علیه السلام د تقوا په خاطر باندې ودی ته پر هغه باندې ډېر فضیلت ورکړي چې کله د مکې د فتح په شکل په وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته راغلی نو ټوله د عربو سرداران موجود دي او ټولو نظر پر پیغمبر علیه السلام دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اوس چاته یو خبره کوي ځکه دا وخت د هغې د پیغمبر علیه السلام خبره اورېدل ډېر لوی اعزاز او عزت والی لیکن د قریشو د ټولو په سردارانو کې پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي په یو کنج کې ولاړ دی هغه یې راته لف کړي او حضرت بلال حبشي ته وایي د مکې مکرمې چت ته پورته سه او هغه د مکې مکرمې چت ته پورته سو او د مکې پر چت باندې اذان وکړه چې ټول اهل مکې ته ستا اواز سره ورسېږي نو بیا د مکې مکرمې پر چت باندې اذان کول دا هم د حضرت بلال حبشي په نصیب کې راغلل او د عربو ټولو سردارانو هغې د دې تمنا درلوده لیکن چونکې عزت او د عزت معیار د پیغمبر علیه السلام حضور کې تقوا ولا او تقوا د حضرت بلال حبشي هغې د هر چا څه زیاته وله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مکې مکرمې ته ورننوځي د قریشو د ټولو سردارانو دا تمنا ده چې زموږ د پیغمبر علیه السلام ملګري پاته سو موږ د ده سره مکې ته ورننوځو لیکن پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي در لاس نیولی دی وایي ته به زما سره مکې ته ورننوځې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره حضرت بلال حبشي مکې ته ورننوتی او بیا پیغمبر علیه السلام هم لمونځ وکړي بلال حبشي هم لمونځ وکړي بیا دواړه د مکې سره اوسي د هغې څه وروسته بیا نورو صحابو ته اجازه کول کېږي نو ما درته ویل چې دا مفکوره او دا تصور چې فضیلت په قومیت باندې دی فضیلیت افضلیت په مال و دولت باندې دی او افضلیت په لسان او په علاقه باندې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عملا د دې مفکورې او د دې تصور سخت تردید وکړي حضرت بلال حبشي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د معراج سره راغلی ورته یې بلال په کوم عمل کې کوم نیک عمل دی الله تعالی په نصیب کړی دی چې زه کله په معراج کې د جنتو پر سیر و منظره باندې راتلم زما څه مخکې ستا د پښو هلته کشاره ما د جبرائیل څخه پوښتنه وکړه چې دا د پښو کشاره د چا دی ورته بلال په دنیا کې ګرځي د پښو کشاره الله په جنت کې په ملایکو باندې اوري د دې دا معنا چې زما څه مخکې بیا ته روان وي د دې دا معنا چې په جنت کې به زما هم رکاب او ملګرتیا ستا په نصیب وي حضرت بلال حبشي ته وایي په کوم عمل باندې حضرت بلال حبشي د ډېرې خوشحالۍ سره په سترګو کې اوښکې راغلې ورته یې د الله رسوله بل هېڅ عمل نه لرم صرف یو عمل چې کله د اوداسه توفیق الله تعالی راکړي د هغې څه وروسته تحیة الوضو د اوداسه په تحفه کې 2 رکعته لمونځ کوو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته بلال هغه مبارک عمل دی چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی ما ته په جنت کې ستا د پښو کشهارې راوړی نو ما درته ویل چې تقوا دم د عزت او دا د فضیلت معیار دی چې په کم چا کې تقوا راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هغه د ټولو څخه عزتمن هغه د ټولو څخه افضل انسان دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ د دې امت په اکابر صحابو کې تیرس د فارس یو سړی دی په بت پرست پاتیش پرست کورنۍ کې پیدا سو د دین په تلاش کې د هغې ډېر سفرونه وسو ډېر سفرونه وسو او پر لارې څو ځله پر له خرڅ سو د دین تلاش دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وجود د پیدا کولو سرګردانه دی د ډیرو ستړیاو څخه وروسته د ډیرو منزلونو څخه وروسته د ډیرو غلامیو او د ډیر خرڅلاو څخه وروسته اخر مدینه منورې ته راورسېد مدینه منوره کې د یو چا غلام دی او په درخته کې دننه تکبیري کوي په دې درخته کې درخته تراشي لاندې 2 کسان سره ولاړ دي او د پیغمبر علیه السلام د هجرت خبره سره کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینې ته راغلی د چونکې ټوله زندگی د دې په تلاش کې تېره کړې وه او ټول محنت او ټولې خوارۍ په دې تلاش کې برداشت کړې وې
بره د درخت څورته خلیلی والله ما انا منکما هغه دواړو ته وایي دوستانو په خدای قسم زه ستاسو نور نیم اذا علم من دار لیلا بدالیا چې ما ته د خپلې لیلا او معشوقې علامه او بیان وصلو او ما ته د هغې څه نښانې ښکاره سوې نور زه ستاسو سره د ژندګۍ تېرولو نه نو بیا د هغې څه مکاتبت اخلي او د پیغمبر علیه السلام په نصرت باندې هغې مکاتبت څه ازادي شي نو یو طرف ته دی د فارس لیکن چې الله تعالی تقوا وله ورکله پیغمبر علیه السلام به د هغې متعالی ښکاره ویل السلمان منا اهل البیت سلمان زما د کورنۍ یو فرد دی نن د حضرت سلمان فارسی قبر په عراق کې دی چې سړی هغه قبر ته وګوري پر دې سر یې د هغه حدیث لیکلی دی چې پیغمبر علیه السلام به د ده متعلق دا ویل السلمان منا اهل البیت سلمان زموږ د اهل بیت یو سړی دی چې کله حضرت عمر رضی الله عنه د فارس په مقابل کې لشکر تیاروي او دې کې په زرونو صحابه کرام دي او دې کې ډېر مشران صحابه کرام دي لیکن د ټوله لشکر امیر حضرت سلمان فارسی ورټاکي دی کې عرب ستا په دی کې قریش ستا په دی کې بنو هاشم ستا په دی کې انصار ستا په دی کې مختلف انسانان ستا لیکن د فارس یو غریب یو مسافر یو مهاجر هغې د ټوله لشکر امیر دی او د هغې په امارت کې د سلمان فارسی په امارت کې کسرا ته دی رسیږ چې کله د کسرا دربار ته ورغلی نو د کسرا په خپله موجود دی او د هغې ټول عمرا موجود دي د هغې په مخ کې یو خبره کوي هغې ته دا وایي خلکو زه د فارس او د کسرا یو مسافر مهاجر یم او زه عربي نه یم زه د فارسیانو څه یم لیکن چې کوم لشکر زما په امارت کې رالی هغه ټول اکثریت عربي نسل دي او زه الله تعالی پر هغې باندې د پیغمبر په امر باندې او پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغې باندې زه امیر ټاکلی یم د هغې وجه دا ده چې زما د داسې دین نه سره تعلق دی چې په هغه دین کې یو ته پر بل باندې فضیلت نسته په هغه دین کې انصار پر مهاجر فضیلت نه لري په هغه دین کې عرب پر عجم فضیلت نه لري په هغه دین کې تور پر سپین فضیلت نه لري په هغې دین کې سور پر غنم رنګ فضیلت نه لري زما چونکې د هغې دین سره تعلق دی نو د هغې دین د تعلق په خاطر باندې زه ستاسو دې وطن ته د امارت په شکل باندې راغلی نو ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام دغه مفکوره او دغه تصور د انسانیت د دماغ ویاست دی چې کم چاته الله تعالی ډیره تقوا ورکړې وه پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته د عزت په نظر کتل مدینه منوره کې یو زنانه د حبشه د په رنګ باندې تکه توره ده او د رنګه د خوا څخه ډیره کمزورې ده لیکن همیشه مسجد نبوي جارو کوي پیغمبر علیه صلات وسلام چې به د دې شوق د مسجد نبوي سره ولیدی او د دې هغه جذبه به د مسجد نبوي سره ولیدله نو پیغمبر علیه صلات وسلام به بیا هغې زنانې ډېر حوصله کوله هغې زنانې ته به یې ډېر شاباس ورکوی څه زمانه تېره سوه پیغمبر علیه السلام هغه زنانه نه ولیدله د صحابو څه پوښتنه کوي هغه زنانه چې د مسجد جارو کېدلو راتله اوس نه معلومیږي نو صحابه ورته د الله رسول هغې خو وفات سوله پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر افسوس وکړي چې تاسو ما ته د هغې د جنازې معلومات ولې نه کوئ چې ما پر هغې باندې د جنازې لمونځ کړی وی صحابه ورته د الله رسوله یو طرف ته شپه وه دویم طرف ته دي کې د یهودو کلي په مابین کې دي په دې خاطر چې د شپې تا ته څوک ضرر ونه رسوي نو موږ په شپه کې هغه پټه کله په دې خاطر مې تا ته اطلاع او خبر نه کېدل پیغمبر علیه السلام صحابو ته وایي تاسو زما زړه نه درېږي زما زړه غواړي د هغې تقوا د هغې د مسجد نبوي سره عشق و شوق ما دې ته مجبوره کوي او نه زما آرام بخیر د دې څه کېږي چې زه پر هغې د جنازې لمونځ نه وکړم پیغمبر علیه السلام صحابه د ځانه سره روانوي او ته تاسو ما ته قبر راوښایست چې کله رالی د هغې قبر یې ور پیدا کړې د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام د هغې پر قبر باندې د جنازې لمونځ کوي او صحابو ته وایي دې قبرونو کې تیاریکه ده او دا ډېر تاریک کورونه دي او زما د جنازې په خاطر الله تعالی په دې قبرونو کې رڼا جوړوي نو ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام د ډېرو خلکو د جنازې لمونځ نه دی کړی لیکن د هغې زنانې چې هغې په رنګ باندې تکه توره حبشي صرف د هغې د تقوا په خاطر د هغې د مسجد نبوي سره د عشق په خاطر هغې ته پیغمبر علیه صلات وسلام دومره عزت ورکوي چې بیا د جنازې لمونځ د هغې پر قبر باندې پیغمبر علیه السلام ادا کوي نو یوه مفکوره پیغمبر علیه صلات وسلام یوه نکته دی امت ته دا پیش کړه چې انسانانو دنیا کې زندگی داسې ده چې تاسو ټوله د حضرت آدم علیه صلات وسلام اولاده یاست د یو نارینه و زنانه څخه پیدا سوي یاست
او ستاسو پیدایش د آدم علیه السلام څخه دی او آدم علیه السلام الله تعالی د دې خاورې څخه پیدا کړی دی. د خاورې یوه حصه پر بله فضیلت نه لري. په دنیا کې هم تاسو د قومیت پر بنیاد، د علاقایت پر بنیاد، د لسانیت پر بنیاد، د مال و دولت پر بنیاد، د هجرت و د انصاریت پر بنیاد، پر دې بنیادونو یو پر بل باندې هیڅ فضیلت نشي پیدا کولی. کمی فضیلت یو پر بل باندې پیدا کوي. د فضیلت معیار تقوا او پرهیز دی چې کوم چا کې تقوا او پرهیز رالی هغې به پرهیزګارۍ، هغې به د الله تعالی حضور کې عزتمنې چې د هر قوم و قبیلې سره تعلق کي. او چې کوم چا کې تقوا او په کوم چا کې پرهیز نه و هغې د الله تعالی حضور کې عزتمن نسي کېدلی چې د هر قوم و قبیلې سره تعلق کي. یوه خبره پیغمبر علیه السلام دا وکړه او د دې تردید دا غالبا ما درته ویل قدیم او د جاهلیت تصورات هم ولو او دا تصورات در اوسه پورې هم را رسېدلي او د دې تصوراتو څه بنیاد اوس هم د انسانیت په دماغونو کې شته چې هغې یا د مال و دولت په خاطر یا د قوم و قبیلیت په خاطر او یا د منصب و د حکومت په خاطر یو پر بل باندې ځان افضله بولي. لیکن پیغمبر علیه السلام په خپلو تعلیماتو کې د دې تردید وکړي. او دویمه خبره دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام یو بل نصیحت هم ښکاره کړ. هغه دا دی چې د مسلمانانو په مابین کې چې کله ګروهبندي او ډلې جوړېږي او مسلمانان چې په خپل مابین کې کم اتحاد سره جوړوي او مسلمانان چې په خپل مابین کې جماعت جوړوي او مسلمانان چې په خپل مابین کې فاټۍ او ګروه او ډله جوړوي د هغې بنیاد به عصبیت و قومیت نه وي چې دا زما د قوم دی نو زما د ډلې څه دی او فلان زما د قوم نه دی زما د ډلې څه نه دی. د هغې بنیاد به لسانیت نه وي چې دا زما د ژبې دی نو ځکه زما د ډلې دی او که دا نه و دا نه دی. د هغې بنیاد به خاندانیت نه وي او د هغې بنیاد به عصبیت نه وي بلکې د هغې بنیاد به تقوا وي چې کومه ډله جوړی او د کوم جماعت سره ځان ملګری کوي هغې به د تقوا پر بنیاد که چیرې په هغې کې تقوا وله ته به ځان ورسره ملګری کوي که په هغې کې خدا نخواسته د تقوا کمی نه بیا که مشرتوب ستا پلار کوي که مشرتوب ستا زوی کوي که مشرتوب ستا ورور کوي که مشرتوب ستا اکا کوي د هغې څه به خپل ځان وګورئ. دا دویم تعلیم پیغمبر علیه السلام د حدیث کې ښکاره کوي. او زه بیا دا خبره کوم چې دې کې پیغمبر علیه السلام د عربو د جاهلیت یو ترتیب ختموي چې د هغې جاهلیت د دور هغه جړو بنیاد تر اوسه پورې په موږ کې څه نه څه پاته دی. هغه دا دی چې زموږ په مابین کې قومیت رواج دی. که زما د قوم و بیا خو زه د ده مرسته کوم، د ده ملګرتیا کوم، د ده سره تعلق ساتم او که زما د قوم نه و بیا د هغې سره زما تعلق نشته. په بعضې علاقو کې بیا لسانیت و زبانیت ډېره ترجیح لري چونکې دی پښتون دی زم پښتون یم نو ځکه زه د ده مرسته کوم او چونکې دی فارسیبان دی زما د پښتو سره تعلق نشته نو د ده سره زما تعلق نشته. او ما درته ویل دا په جاهلیت کې دا ترتیب لیکن د دې جړې تر دې اوسه پورې را رسېدلی دي. اوس هم د انسانانو په مابین کې صرف پر قومیت باندې تعلق دې ته نه ګوري چې دا جایز دی که ناجایز، دې ته نه ګورم چې دا روا دی که ناروا او دې ته نه ګورم چې دا د الله فرمانبرداره دی که نافرمانه او دې ته نه ګورم چې دا ظالم دی که مظلوم. صرف به زما تعلق د قومیت دی او د قومیت پر بنیاد باندې زه د ده سره مرسته لرم، زه د ده کومک کوم، زه د ده صفت کوم، زه هر ځای د ده در شا ولاړ یم. او ما درته ویل دا د جاهلیت بنیاد. لیکن د پیغمبر علیه السلام د حدیث صدا معلومیږي او پیغمبر علیه السلام په خپل حدیث کې دا ښکاره کړه چې د اتحاد بنیاد د وحدت اسلامی بنیاد هغې به تقوایي. تاسو چې سره راجمع کېږئ پر تقوا به راجمع کېږئ. قومیت د اجتماع شی نه دی، قبایلیت د اجتماع شی نه دی، لسانیت د اجتماع شی نه دی او علاقایت د اجتماع شی نه دی بلکې د اجتماع بنیاد د اسلام په اصولو کې تقوا ده، فریض دی چې د تقوا او د فریض پر بنیاد به انسانان سره راجمع کېږي. په جاهلیت کې باقاعده پر دې باندې معاهدې کېدلې. یو قوم به د خپلې قبیلې د ټولو انسانانو سره به یو سړي معاهده کوله چې یاره زما او ستا په مابین کې دا معاهده ده که ستا د پلانکي سره جګړه راله، ستا د پلانکي سره معرکه او مقابله راله بیا به ته زما ملګری کېږي. دې ته به نه ګورئ چې زه ظالم یم که مظلوم یم، دې ته به نه ګورئ چې زما هغې جایز ده که ناجایز ده او دې ته به نه ګورئ چې زه پر روا یم که پر ناروا یم. بس ته په دې کې پابند یې زما سره، ته به زما در شا خامخا درېږي. ځکه که ته زما در شا نه ودرېږې سبا زه ستا در شا نه درېږم. بیا که تا خلک ستا سره هر څه کوي نو زه په هغې کې ستا مرسته او کومک کولو ته تیاره نه یم.
نو په جاهلیت کې به دې ته نه کتل کېدل چې دا ظالم دی که مظلوم، دې ته نه کتل کېدل چې دا حق دی که ناحقه، او دې ته نه کتل کېدل چې دا پر روا دی که پر ناروا. بس د دوی په مابین کې دا معاهده وه چې زه به ستا در شا ولاړ یم. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ښکاره الفاظو د دې تردید وکړي. پیغمبر علیه السلام ته لا حلف فی الاسلام، په اسلام کې دا معاهده نشته چې زه به خامخا ستا سره ولاړ یم ځکه ته زما قوم یې، زه به خامخا ستا مرسته کوم ځکه ته زما د قبیلې سې، او زه به خامخا پر تا وسیله لرم ځکه ستا زما سره په خاندانیت او په قبیلیت کې شریکت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا ترتیب د اسلام د اصولو سره خلاف دی. په جاهلیت کې عجیبه عقیده وه، دی به دا ویل انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته به د خپل تربره نصرت کوې، کومک کوې، که ظالم دی که مظلوم دی. بس که ظالم دی هم به د ده در شا درېږي، که مظلوم دی هم به د ده در شا درېږي. که ده د بل سره ظلم کوئ هم به تور سره ولاړې، که ده د بل سره ناجایز کول، که ده د بل قتل کوئ او که ده د بل مال لوټاوئ، ته به په هر حالت کې د ده سره ولاړې. که ظالم دی که مظلوم دی ته به د ده مرسته کوې. دا د جاهلیت عقیده وه. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دې دنیا ته راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام داغه جمله پر داغه حال وساتله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم دا ویل قل انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ظالم او د مظلوم د دواړو نصرت او مدد وکړي. یو صحابي دستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله رسوله د مظلوم په نصرت خو مې سر خلاص دی، چې یو سړی مظلوم دی د هغې سره ودرېږي، د ظالم په نصرت مې سر نه خلاصېږي، د ظالم مرسته څنګه وکړم؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل د ظالم مرسته دا د ظالم در لاس ونیسه، د ظلم یې راوګرځوه، او چې کله د ظالم در لاس ونیوی د ظلم څخه دې راوګرځوئ، دا هم د ظالم مرسته ده. ظالم دې د الله تعالی د عذاب څخه خلاص کړي، ظالم دې د ناروا څخه خلاص کړي، او ظالم دې د ظلم څخه خلاص کړي، او ظالم دې د الله تعالی د نافرمانی او د جهنم څخه خلاص کړي. دا دې د ظالم مرسته وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هم دا ویل چې د ظالم مرسته هم کوه، د مظلوم مرسته هم کوه. د ظالم د مرستې مطلب دا دی چې ظالم به در لاس نسی، ظالم به د ظلم سره ګرځي، او د مظلوم مرسته دا ده چې مظلوم به د مظلومیت او د بل د ظلم څخه خلاصوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه اصول د اسلام ته پیش کړه، او پیغمبر علیه السلام خپل 23 کلنه زندگی پر دې اصولو باندې تیره کړه. د هغه 23 کلنې زندگی په عوض کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته هغه انقلاب ورکړي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ذریعه باندې الله تعالی په انسانیت کې هغه تحول راوستی چې کومو انسانانو د نورو انسانانو د وینو د تږي تندې زندگی تیره کړې وله، الله تعالی هغه زندگی هغې ته ورکړي چې بیا فرشتو پر هغې باندې غبطه کوله، چې کاشکې دا زندگی بیا زموږ وای. ځکه دغه اصول د دین دي چې کوم اصول د دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې امت ته کښېښول، هغه اصول د دین د دې امت لپاره د کامیابۍ او د فساد او د فتنو د مخنیولو ذریعه جوړېږي. ځکه داسې نه ده چې دا خبرې زموږ او ستاسو په دین په اوقاتو کې سته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې دا د عصبیت او د قومیت چیغې ډېرې وال سوي دي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډېر حکمت او بصیرت د هغې مخنیوی کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غزوه بني مستلق سره روان دی، چې کله در یو ځایه پورې رالو، په لاره کې د سهار وخت دی، قافله واوښتله. چې کله قافله کښته سوله، نو دې وخت کې د اوبو ضرورت دی. انصار هم قافله کې مرګري دي، مهاجر هم قافله کې مرګري دي، او ډېر انسانان په قافله کې مرګري دي. مهاجر خپل غلام جهجای بن مسعود څاله ور واستوی چې ورسه د څاڅه اوبه راوړه. هغې چې کله څاله ورغلی، د دې څه مخکې د انصارو یو غلام دی سنان بن بوابر الجهني، هغې هم دې څاله راغلی دی د انصارو دپاره اوبه وړي. یوه ډله انصار دي، د مدینې جایي خلک دي، یوه ډله مهاجر دي چې د مکې مکرمې څخه هجرت مدینې ته کړی دی. چونکې هغه انصاري غلام چې کله اوبه کې، نو هغه دا خبره چونکې لږ د زوره څه کار واخیستی، وایي چې در څو پورې زما حیوان نه یوب سوی، در څو پورې زما لوښی نه یې ډک سوی، در څو پورې زما د اوبو ضرورت نه یې پوره سوی، زه بل څوک نور پرېږدم د اوبو. دې وخت کې هغه بل غلام د مهاجرو جهجا بن مسعود هغې لږ زور ورسره وکړي. چې کله زور سره وسو، د دې دوو غلامانو په مابین کې لږ حتافایي او جګړه راله، لاس یې وله واچوی، او هغې مهاجر غلام انصاري غلام په دې سر کې په نیزه باندې وایي د هغې سر مات. هغې انصاري دستي نارې کې یا للانصار، ای انصارو نن راټول سئ، زموږ سره څومره ظلم روان دی. او مهاجر چې کله د انصارو څخه کسان سره جمع کړو، مهاجر نارې کې یا للمهاجرین، ای مهاجرین. نو دې وخت کې د هغې در شا څه انصار ودرېدو، او د دې در شا څه مهاجر ودرېدو، او دستي پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسېدی
چونکې صحابه د غزوې سره روان دي او ټولو په تورو باندې مسلح خلک دي او یو د بل خلاف یې تورې سره راوکښلې نو پیغمبر علیه صلات وسلام په منډه باندې راغلی هغې خلک یې سره پر شا کولو او ورته ویل چې دا ناره د قومیت دا ډېره بدبویه ناره ده دا د مابین وغورځوئ. انصار په خپل طرف پر شا سو، پیغمبر علیه السلام په مابین کې ودرېدی، مهاجر په خپل طرف پر شا سو. لیکن دی کې مسلمانانو کې هر وخت لکه زموږ په اصطلاح کې د لستوڼې مار د هغې مصداق په هره معاشره کې منافقین، د هغې رنګونه د مسلمانانو وي، د مسلمانانو په جماعتونو کې ولاړې، د مسلمانانو په ډلو کې ګرځي، لنګوټې و ږیرې د مسلمانانو وي، رنګونه و شکلونه د مسلمانانو وي. لیکن ظالم چې کله وګایوي په خوله کې غیبت د مسلمان په کامیابی باندې پریشانه او د ظالم په ناکامی باندې پریشانه. بس نو هغې هر ځای دې موقع ته ګوري چې د دغه رقم موقع څه دی ګټه اخلي او د دې موقع څه دی استفاده کوي او په دې موقع باندې دی مسلمان ته تکلیف ورسولی شي. قسم د خپلې بزدلۍ په خاطر د هغې نور څه په وسه باندې نه پر صرف دا ژبه بس استعمالوي. نو دی وخت کې د منافقینو سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول هغې په منډه راغلی چې دا خو موقع ده. دستي خپل انصار چونکې دی د مدینې د انصار سو، انصار یو طرف ته کړو، بارای ورته خلکو دا خلک خو موږ وپالل، دا خلک غریبان رالو، مسکینان رالو، د دې کورونه موږ ور جوړ کړل، دې ته نفقې موږ ورکړلې او دا چې کله ښه موټه تازه ښه چاغ و زورور سو د ټولو څه مخکې اوس پر موږ باندې معلوموي او د ټولو څه مخکې اوس پر موږ باندې زورواکي چلوي او د ټولو څه مخکې اوس زموږ سره ضد و نفرت کوي. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول په خپل مابین کې بس دا مشکل سره روان کړي چې کله دا ترتیبونه روان کول، برای مشوره پر دې باندې وکړه چې که چیرې موږ د دې سفره څه مدینې ته ورسېدو، لئن رجعنا منها الى المدینه، که د دې سفره څه موږ سالم مدینې ته ورسېدو، لیخرجن الاعز منها الاذل، چې موږ عزتمند د مدینې خلک انصار خلک یو او موږ باشنده خلک یو، او دا خو یو ستړي خلک، ذلیله خلک، رسوا خلک، غریبان او درپدره خلک دي، دا چې زموږ مدینې ته راغلي دي موږ به دا ټول د مدینې سبسي اخو. هغه څوک دي ټوله صحابه یادوي او د صحابو په ضمن کې پیغمبر علیه صلات وسلام یادوي او د صحابو په ضمن کې ټوله اصحاب صفه چې غریبان صحابه دي دا یادوي. ولکه چیرې ژوندي د دې سفره سره الله تعالی مدینې ته ورسول نو موږ به بیا هغه عزتمند د مدینې خلک به دا ذلیل خلک د دې ځایه څه لرې کوو. چې کله دا مشوره وسوه د دوی سره نږدې زید ابن ارقم یو کوچنی صحابي دی، ماشوم دی، دوی د هغې په خبره کې څه نه وګڼل چې دا ماشوم په دې خبرو نه پوهېږي. هغه ماشوم چې کله د دې مشوره واورېدله په منډه باندې راغلی پیغمبر علیه السلام چې عبدالله ابن ابی ابن سلول انصار را جمع کړي وو، پلان په مجلس کې ناست وو او د هغې د ځانه سره دا مشوره وکړه که موږ د دې سفره څه مدینې ته برته ولاړو دا خلک به د مدینې سفر اخلو او چې پر دې خلکو موږ نفقه بنده کړو، پر دې خلکو موږ زیره بنده کړو او پر دې خلکو موږ په کورو کې میلمستیا او استوګنه بنده کړو، دا خلک په خپله سره ورسي. پیغمبر علیه صلات وسلام سره حضرت عمر رضی الله عنه ناست چې کله زید ابن ارقم ماشوم صحابي پیغمبر علیه السلام ته دا خبره راوړه، د پیغمبر علیه صلات وسلام مخ د تشویش سره متغیر شو. حضرت عمر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د رنګ په تغییر باندې پوس. حضرت عمر رضی الله عنه چونکې صحابه دي، هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام عاشقان دي، هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام دومره تکلیف چیرې برداشتولی شي، هغې دستي توره وکښله، ای د الله رسوله ما ته اجازه راکړه چې زه د دې ظالم سر پاوا کم، د دې غمه سا د دې څه مسلمانان خلاص کم. دا د منافقینو سردار دی او د دې ډله منافقین د ما او د منافقین سره پرېږدي. ورته که ما ته اجازه نه راکوي چې زه مهاجر یم، دی انصار دی، نو عباد ابن بشر انصاري صحابي دی، مخلص صحابي دی، هغې راوغواړه، هغې ته دا ذمواري ور وسپاره چې بس د دې غمه څه مسلمانان ور خلاص کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته عمره د حکمت، د صبر، د برداشت، دا یو ډیره نازکه مرحله ده، دا یو ډیره نازکه موقع ده او دا د مسلمانانو نازک حالت دی. په دې وخت کې د منافقینو ظالمانو ته په مابین کې ځای مه ورکوه. ورته که چیرې زه نن ابی ابن سلول پر دې ځای باندې قتل کم نو بیا به د دنیا په قومونو کې د قتل مستحق دی، د قتل لایق دی، لیکن د دنیا قومونه به بیا زموږ خلاف سوی چې محمد خپل خلق په خپل لاس باندې قتل کوي. ورته بس د دې خبرې چپ کړه. دا مجلس دستي عبدالله ابن ابی ابن سلول ته ورسېدی، هغې په منډه باندې پیغمبر علیه صلات وسلام ته راغلی او د هغې سره چند کسان مشران صحابه انصار ورسره دي.
د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مخ کې قسمونه چې ما دا نه دي ویلي. ما درته ویل د منافقت یو خاصه بزدلیت دی چې کله په دې باندې پوځي چې پلانکی را خبر شو بس درغه ځای باره در قسمو لاندې شوی. زما دا مطلب نو، زما دا مقصد نو، ما دی نه ویل، زما پر دې خلکو وسیله ده، زما دی دا خپل منافقت ته پټوالي دپاره بیا دی هر څه کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست دی، یو څو مشرانو صحابو پیغمبر علیه السلام ته عذر پیش کړي. ای د الله رسوله ته مه ناراضه کېږه، دا ماشوم دی، شاید د دې په دې خبره فهم سم سر نه خلاصوي او شاید دې دا خبره ښه فهمولې نه وي، شاید د دې خبرې مقصد یې پوره نه اخیستی او تا ته در دې خبرې در دې ځایه پورې خبر رسولي. او عبدالله ابن ابی قسمونه اخي چې ما نه دي ویلي، بس ته دی معذوره وبوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زید ابن ارقم ته ویل بچی چې په خبره دې سر نسی خلاص، هغه خبره در بله ځایه مه رسوه. زید ابن ارقم وایي زما د الله په ذات قسم چې پر ما دومره تکلیف تیر سو چې ټوله شپه ورځ ما د شي څکه یا د شي خبره نه ده کړې، چې کومه خبره ښکاره وسوه ما واورېدله او ما در پیغمبر علیه السلام پورې د مسلمانانو د خیر خواهۍ په خاطر ورسوله. او پیغمبر علیه السلام ورته زه ملامت کړم چې بچی آینده داسې مه کوه. وایي ما اول خبره اکا ته وکړه. زید ابن ارقم وایي زما اکا زما په حضور کې پیغمبر علیه السلام ته وکړه، لیکن پیغمبر علیه السلام چې زه ملامت کړم، زما غم چې زما اکا زما ژړا او زما غم ولیدی، نو برارة البچی ما په دې نیت پیغمبر ته ستا خبره نه ده کړې چې تا به دونه ملامتي یا به په تا دونه غم راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ډېر تشویش پیدا و په باطن کې، ځکه منافقانو په دې وخت کې چې میګویانې شروع کړي، په دې ځای کې مجلس کول، په دې ځای کې مجلس کول، دلته د مسلمانانو غیبت کول او دلته د مسلمانانو چا به دا ویل چې دا خبره ابی ابن سلول کړې ده، چا به ویل نه ده کړې. په دې لښکر کې یو قسم تشویش او ګډوډي راغله او د منافقانو کوشش دا دی چې د مسلمانانو په مابین کې ګډوډي جوړه کړي په هر دور کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل حکمت په تقاضا باندې سار وختي قافلې ته ول بس در غورځي، نور دلته زموږ دپاره د استوګنې ځای نشته. د خپل عادت خلاف یې ډېره چابکه قافله راولاړه کړه او چې کله قافله راولاړه سوه د انصارو یو سردار دی په څه باندې خبر نه دی، اسید بن حذیر، هغې ورته راغله د الله رسوله قافله دې ډېره چابکه ولاړه کړه، نه چا اودس وکړي، نه چا لمونځ وکړي، نه چا آرام وکړي، نه چا راحت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ته خپل صاحب باندې خبرې چې ستا صاحب کومې ویناوې کوي. هغه ورته وایي زما کوم صاحب؟ ورته ته ورسه د ابن سلول پوښتنه وکړي چې ابن سلول کومې ویناوې کوي. اسید ابن حذیر ورته وایي د الله رسول ما ته اجازت راکړي چې زه د هغې علاج وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي د هغې علاج به الله تعالی په خپله کوي، بس ځکه دا منافق دی، د منافق علاج الله تعالی په خپله کوي. قافله چې کله ولاړه در ماښامه پورې، ماښام صحابه ستړي دي او د ټولو صحابو دا تمه ده چې اوس به ارام وکړو، ماښام صرف د ضرورت لپاره قافله ودرېدله. پیغمبر علیه السلام دستي بیا ورته قافله در بار کړي. قافلې در سهاره پورې تګ وکړي، د سهاره د خلکو دا خیال ولو چې ټوله ورځ شپه مې په سفر کې تېره کړله، ډېر ستړي وو، بیا یې ورته وویل چې به سهار بیا در بار کړي. چې کله غرمې لراله صحابه ډېر سخت ستړي، د پیغمبر علیه السلام ورته ویل اوس لږ ارام وکړئ. د هغه ستړیا په خاطر د هغو د خلوص هغه مجلس ووتی، د هغه ستړیا په خاطر باندې هغو ته د ناستې موقع نسو میلاو، د هغه ستړیا په خاطر هغې ته د راټولېدلو موقع نسو میلاو. بس چې هغه کله قافله واوښته دستي ټولو ارام سو بیده سو. په دغه شکل باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکمت په تقاضا باندې قافله مدینې منورې ته راورسوله او مدینې منورې کې ټول خپلو کورو ته رخصت کړو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه منوره کې ورځ نه وه تېره کړې، الله تعالی د عرشه څخه سوره منافقون راواستوی او هغه سوره منافقین کې دستي د عبدالله ابن ابی ابن سلول ذکر اوس او کم الفاظ چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د خپل خولې ایستلي وو، الله تعالی د عرشه څخه ورته راواستول چې عبدالله ابن ابی ابن سلول په پلانکي مجلس کې دغه خبره وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام زید ابن ارقم راوغوښتی، هغه ماشوم صحابي، بری در دې غوږ داسې وپیچي د ناز په شکل، ول دا هغه غوږ دی چې د دې د اورېدلو تصدیق الله تعالی د عرشه څخه وکړي، چې دې غوږ څه اورېدلي دی الله تعالی د عرشه څخه د دې تصدیق وکړي چې و دا خبره دغسې وسوله. بیا حضرت عمر رضی الله عنه راغوښتي، ولې عمره که ما پر هغه ځای د جلدبازۍ څه کار اخیستی وی او په هغه ځای کې مې یا ستا په ذریعه یا د عباد ابن بشر په ذریعه باندې دا ظالم منافق قتل کړی وی، د څومره انسانانو به دا سجمې سرې سوي وی چې ولې داسې وکړو. لیکن نن د دې منافق د رسوایۍ په خاطر هغه انسانانو چې هغې به سجمې سرې کېدلې، که زه هغې ته نن اجازه ورکړم په خدای قسم د ده پر مرګ باندې به صرفه نه ولري. نو ځکه دا د حکمت تقاضا وه، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صبر تقاضا وه. نو مقصود مې دا دی چې هر دور کې د منافقانو دا کردار دی
چې کله د مسلمانانو فتح راسي، د مسلمانانو کامیابی الله تعالی په نصیب کی او پر مسلمانانو باندې الله تعالی د شی ورځې د راتللو اراده وکي، بیا د دې ظالمانو په زړه کې دا برداشت نشته. ما درته ویل بیا به عاجز سړی، صوفي سړی به یې، بزرګ سړی به یې، لمنځګزاره به یې، لیکن چې کله د ظالم مجلس واورې بیا په خوله کې د علماو غیبت، د مجاهدینو غیبت او د نیکانو غیبت او د ښو خلکو غیبت ولې کوي؟ یا به د قوم ته څه خلل کې رسېدلی ځکه دی د قوم عاشق دی، یا به د مفاد ته څه خلل رسېدلی ځکه د خپلو مفادو تابع دی، یا به په ده کې هغه اخصیلیت طبعا پروت دی، طبعا به نفاق الله تعالی په دماغ کې ورچولی، بس د مسلمان فتح او کامیابي زغملی نشي. نه بیا په هر مجلس کې، په هر ځای کې، په هر محفل کې، لیکن چې کله ورباندې راسئ دا زما خپله د مشاهدې په خدای قسم خبره ده چې ورته سړی ما خو پر تا باندې د دومره ښه سړي ګمان و چې ته به مخلص مسلمان یې، دا خو منافقت دی او دا منافقت په اړه کې الله وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو دی به برق قسموت هم دی وجوړېږي، قرنوت هم دی وجوړېږي او د خدای روی هم دی نیسي او بیا بې ځایه درواغ هم دی وایي چې یاره زما مطلب خو دا نه و، زما مطلب خو دا نه و، زما مطلب. نو زه د عامو مسلمانانو ته وایم چې د خدای په خاطر د قومیت په نامه باندې قومیت د عزت شی نه دی، قومیت د ډلې جوړولو شی نه دی چې سړی د قومیت په خاطر باندې د مسلمانانو مخالفت کوي. یو څوک د خپل ذاتی مال او دولت د خپل ذاتی ګټې په خاطر د مسلمانانو مخالفت کوي، یو څوک د خپل طبعا منافقت په خاطر د مسلمانانو مخالفت کوي. نو دا امتحاني زندگی دا په دې خبرو په دې ترتیبونو حاصل نه چې سړی د قیامت په میدان کې د منافقینو په صفو کې راپورته نشي. ځکه ما تېره جمعه کې هم دا ویل چې دا امتحاني دور دی. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ماښام سړی مسلماني په کور کې میلمانه دي، دی د دې میلمنو سره مجلس کوي، د یوې خبرې په خاطر باندې کافر سار کافر راپورته وي او هغه زنانو هم ورباندې طلاق وي. او سهار سړی مسلمان ني، لیکن د ورځې چې بازار له وروته په دې مجلس کې د مجاهدینو غیبت، د علماو غیبت، د نیکانو غیبت، چې کوم خلکو په خدای قسم ځانونه د الله پر دین لفکو، د هغې غیبت ظالم په خپله دومره بزدله چې د خدای په ذات قسم که په دې بدن باندې یو ازغی جګولی سي، لیکن هغې ځانونه په ورو په لمبو کې وسوځل د دین په مخالفت، د دین په مناسبت باندې، لیکن ظالم د هغې مخالفت کوي. ماښام چې کور ته راځي د ایمان ذره ورپکې نه وي. نو زه دا وایم چې دا امتحاني دور دی، الله تعالی په خپل کور کې سړی د ایمان اخلاصوي. نو په کار دا دی چې سړی د مجاهدینو مرسته وکړي، د مجاهدینو ننګه وکړي چې مجاهدینو کم غیرت پر اسلام باندې برداشت کوي. په خدای قسم د هغې 1400 کاله تاریخ کې مثالونه ډېر کم موجودېږي. په کار دا دی چې د هغې په دې غیرت باندې سړی هغې ته داد آفرین د شجاعت الفاظ ادا کړي چې پر تاسو آفرین، ستاسو پر خاندان آفرین، ستاسو پر سرشت آفرین، او چې د کومې خټې څخه الله تاسو پیدا کړي یاست پر هغه خټه مو آفرین، چې 1400 کاله بعد تاسو د پتنګانو غوندې ځانونه پر دین باندې لولفک کړو. او که چیرې آفرین هغې ته نسې ویلی، کم سے کم د خپل ایمان د حفاظت دپاره خو ظالمه پر دې خپل خوله لاس ونیسه بس. او دا به ډېره ستړي چې په نن دور کې مجاهدینو د اسلام کامیابي راوسته، هغې جنتونو ته ځان ورسوئ او تا په کور کې ناست د هغې په غیبت باندې ځان جهنم ته ورسوئ. نو په دې خاطر باندې دا امتحاني دور دی. د مجاهدینو ته دعا وکئ چې الله تعالی د ډېر عظیم امتحان سره مخامخ کړي دي، چې هغې الله تعالی پر دین باندې ډېره ننګه وکړله، سرونه یې قربان کړو. اوس دا دعا ورته وکړئ چې د کوم مقصد دپاره د هغې سرونه قربان سو، چې د کوم مقصد دپاره د هغې بچي یتیمان سو، چې د کوم مقصد دپاره د هغې مندې بورې سوې، د هغې زنانې کونډې سوې، هغه مقصد یې الله تعالی زموږ په سترګو باندې وویني او د بل چا په لاس نه، د دغه قربانیو په لاس دی الله تعالی پر دې مځکه نافظ کړي. او الله تعالی دی چې کوم خلک د مجاهدینو مرسته لري، د مجاهدینو سره تعلق لري، د مجاهدینو سره محبت لري، الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله په لواء الحمد سره راپورته کړي. لیکن که په دې ښکاره حالاتو کې او په دې د مځکې پر مخ چې کوم حالات ما ورته ښکاره دي او کوم خلک د مجاهدینو اوس هم یا په خوله کې یا په زړه کې یا په مجلسو کې مخالفت کوي، اول خو دا وایم چې الله تعالی دې هدایت ورته وکړي.
که به هدایت نه بیا دی الله تعالی د هغه قومونو په سپو کې د قیامت په میدان کې راپورته کی چې پر کوم قومونو باندې وسیله ده چې پر کوم قومونو محبت لري چې د کوم قومونو صفات په ژبه باندې دی الله تعالی دې د ټولو د ایمان حفاظت وکړي الله دې تاسو خبرو